بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یم د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې. تېره ویډیو کې موږ تاسو د لسم ټولګي فزیک مضمون 14م لوست کې مطلقې هندارې مطالعه کړې چې مطلقې هندارې کوم ډول هندارو ته ویل کېږي او د هغوی هغه خصوصیات موږ تاسو مطالعه کړه. نن راځو د لسم ټولګي فزیک مضمون 18م لوست ته چې د کروي هندارو تر عنوان لاندې دي. لومړی راځو موږ تاسو کروي هندارې پیژنو چې کروي هندارې په اصل کې کوم هندارو ته ویل کېږي. کروي هندارې عبارت د هغه هندارو څخه دي چې دوی په خپله د کورې یوه برخه وي. معنا دا چې که چیرې مثلا فرض کړو چې دا یوه کوره ده، د دې کورې دغه یو برخه مثلا زه څه په کومه راته جلا کوم، اوس دغه کورې دغه برخه چې موږ تاسو جلا کړله دې ته موږ تاسو څه ویلی سو؟ دې ته موږ تاسو کوروي هنداره ویلی سو. دې ته څه ویلی سو؟ دې ته موږ تاسو کوروي هنداره ویلی سو. البته په هغه حالت کې چې د دې یوه برخه به جیبه سوې وي او بله برخه به منعکس کوونکې وي. فرق نه کوي چې کومه برخه یې جیبه سوې ده او کومه برخه یې منعکس کوونکې ده، خو فقط چې دوی د کورې یوه برخه وي دې ته په خپله کوروي هندارې ویل کېږي. همدارنګه اوس دلته موږ تاسو که چیرې وګورو دې ځای ته دغه برخه د کورې څخه موږ تاسو راجلا کړل، سیري دا کوروي هنداره سوه. خو دلته اوس دوه حالته رامنځته کېدلی شي. یو حالت دا رقم دی چې د کورې دغه باندنۍ برخه چې ده دا به جیبه سوې وي او داخلي برخه به منعکس کوونکې وي. دا بیا څه ډول کوروي هنداره ده. همدارنګه که چیرې مثلا داسې وي چې د دې دغه داخلي برخه چې ده دغه جیبه سوې وي او بهرنۍ برخه یې منعکس کوونکې وي، بیا دا څه ډول کوروي هنداره ده. د دې پر اساس باندې موږ تاسو راځو داسې وایو چې کوروي هندارې چې دي دا عموما په دوه برخو باندې ویشل سوي دي یا په دوه ډولونو باندې ویشل سوي دي. یعنې موږ تاسو دوه ډوله کوروي هندارې لرو. یو چې دي هغه په خپله مقعري کوروي هندارې دي او بل محدبې کوروي هندارې دي. اوس نو مقعري کوروي هندارې چې شته ویل کېږي او محدبې کوروي هندارې چې شته ویل کېږي. لومړی راځو مقعري کوروي هندارې ته. مقعري کوروي هنداره چې ده هغه داسې ویل سو چې عبارت د هغه هندارې څخه ده چې داخلي برخه یې منعکس کوونکې وي. معنا دا چې که چیرې موږ تاسو دا یو کوره فرض کړو، صحیح دی. اوس په دې کوره کې موږ تاسو ګورو، زه راځم یو دانه برخه د دې ځای څخه څه کومه داسې راجلا کومه. په دې ځای کې که چیرې د دغه کورې دغه کوروي هنداره چې ده د دې که چیرې دغه داخلي برخه چې ده دا ټوله څه رقم سوې وي، دا ټوله جیوه سوې وي، صحیح دی. او دغه بهرنۍ برخه چې ده دا منعکس کوونکې وي. معنا کله چې وړانګې پر دې ولګېږي دا یې منعکسوي. دغه ډول هندارو ته موږ تاسو محدبې کوروي هندارې وایو، صحیح دی. هغه هندارې هغه کوروي هندارې چې داخلي برخه یې جیوه سوې وي او باندنۍ برخه یې منعکس کوونکې وي عبارت د محدبو کوروي هندارو څخه دي. همدارنګه تاسو یې مثال په دې ځای کې لیدلی سئ. دلته تاسو وګورئ دغه خپله یو کوروي هنداره ده. که چیرې موږ تاسو دې ته امتداد ورکړو دې څخه به خپله یو کوره جوړه سي. اوس په دې کوروي هنداره کې که چیرې موږ تاسو وګورو دغه بهرنۍ سطحه چې ده چې بهرنۍ سطحه چې ده دا څه شوله دا منعکس کوونکې. اوس بهرنۍ سطحه چې ویل کېږي داخلي فرض کړئ دا کوره ده، دې کورې ته موږ تاسو ګورو دا د کورې هغه داخلي برخه سوه. کومه برخه سوه؟ داخلي برخه سوه. او دا یې څه شوله؟ دا یې بهرنۍ برخه سوه، صحیح دی. یعنې دا یې خارجي برخه سوه، دا یې داخلي برخه سوه. اوس که زه چیرې دغه سیکشن راواخلم نو واضح خبره ده چې دغه برخه چې ده دا داخلي سوله او دا برخه چې ده دا څه سوله؟ بهرنۍ برخه یا هم خارجي برخه سوه، صحیح دی. په دې ځای کې همدا خبره ده. دلته موږ تاسو ګورو دغه کومه کوروي هنداره چې ده د دې دغه داخلي برخه چې ده دا ټوله څه رقم ده جیوه سوې ده او یا هم په رنګ مثلا وهل سوې ده او دغه بهرنۍ برخه چې ده دا منعکس کوونکې ده. نو داسې وایو هغه کوروي هندارې چې د هغوی بهرنۍ برخه یا خارجي برخه منعکس کوونکې وي یا هم انعکاس ورکوونکې وي او داخلي برخه یې جیوه سوې وي، دغه هندارې عبارت د محدبو کوروي هندارو څخه دي، صحیح دی. دویم راځو پسې مقعرو کوروي هندارو ته. مقعرو کوروي هندارې څه ډول هندارې دي؟ مقعرو کوروي هندارې ته که چیرې راسو نو داسې ویلی سو چې مقعرې کوروي هندارې عبارت د هغه هندارو څخه دي چې د هغه بهرنۍ برخه یا خارجي برخه څه رقم سوې وي، بهرنۍ یا هم خارجي برخه یې څه رقم یې جیوه سوې وي او د دې دغه کومه داخلي برخه چې ده دا منعکس کوونکې وي. څه رقم وي؟ دا منعکس کوونکې وي یا هم انعکاس ورکوونکې وي. تاسو وګورئ دا فرض کړئ مثلا دا کوره ده، مثلا د دغه برخه ما څه رقم کړې ده دلته مې راته جلا کړې ده. نو که چیرې مثلا دا برخه زه راته جلا کړم نو واضح خبره ده چې دغه یې څه رقم برخه سوه، دغه یې خارجي برخه سوه او دا خو یې څه رقم سوله
هغه داخلي برخه شوه. نو په دې ځای کې وګورئ داخلي برخه انعکاس ورکوونکې ده، خارجي برخه سره کم ده جیوه سوې ده. دغسې هندارو ته مقعرې کروي هندارې ورته ویل کېږي. ګورئ کروي خو موږ او تاسو مخکې لا وپېژندلې چې ولې کروي ورته ویل کېږي، ولې ځکه چې دوی د کرې یوه برخه ده. صحیح دی؟ اوس نو کومه برخه د دې انعکاس ورکوونکې ده، کومه برخه یې سره کم سوې ده جیوه سوې ده. صحیح دی؟ یعنې انعکاس نه ورکوي. د دغه پر اساس باندې دوی بیا پر دوو برخو باندې ویشل سوي دي چې یو ته مقعرې کروي هندارې وایي، بل ته محدبې کروي هندارې وایي. محدبې کروي هندارې عبارت د هغه هندارو څخه دي چې د هغوی داخلي برخه جیوه سوې وي او خارجي برخه یې انعکاس ورکوونکې وي. او مقعرې کروي هندارې عبارت د هغه هندارو څخه دي چې د هغوی داخلي برخه انعکاس ورکوونکې وي او خارجي برخه چې ده هغه سره کم وي جیوه سوې. صحیح دی؟ راځو موږ او تاسو دغه مقعرې کروي هندارې چې دي دا یو څه نور هم څنګه کوو، یو څه نور هم پسې پېژنو. مقعرو کروي هندارو یو بل نوم که چیرې موږ او تاسو ووایو نو داسې ویلی سو چې مقعرې کروي هندارو ته متقاربې هندارې هم ویل کېږي. ولې متقاربې هندارې دغو هندارو ته ویل کېږي؟ ولې د مقعرو کروي هندارو بل تعریف داسې دی چې دغه هندارې عبارت د هغه هندارو څخه دي چې نوري وړانګې یو بل ته نږدې کوي. دی نوري وړانګې څه په کوي؟ دی نوري وړانګې یو بل ته نږدې کوي. یعنې دی چې سرته رسوي کنورجینګ سرته رسوي. دی نوري وړانګې څه په کوي؟ نږدې کوي. صحیح دی؟ مقعرې کروي هندارې عبارت د هغه هندارو څخه دي چې نوري وړانګې یو بل ته نږدې کوي، یا دغو هندارو ته متقاربې هندارې هم ورته ویل کېږي. همدارنګه محدبې کروي هندارې محدبې کروي هندارې چې دې ته متباعدې هندارې هم ویل کېږي. ولې؟ ځکه چې د دې بل تعریف داسې دی چې دا عبارت د هغه هندارو څخه دی چې نوري وړانګې د انعکاس ورکولو څخه وروسته یو د بل څخه لرې کوي. معنا کله چې پر دوی باندې نوري وړانګې راسي ولګېږي، دلته د دې وظیفه چې ده هغه د مقعرو کروي هندارو برعکس ده. دوی د نوري وړانګې د انعکاس ورکولو څخه وروسته یو د بل څخه پاشي لرې کوي یې سره. خو مقعرې کروي هندارې دغه وړانګې یو بل ته څه په کوي؟ یو بل ته یې سره نږدې کوي. راځو موږ او تاسو د نن ورځې موضوع ده مقعرې کروي هندارې. نن ورځ موږ او تاسو پر مقعرو کروي هندارو باندې بحث کوو. د مقعرو کروي هندارو هغه ټوله اساسات چې دي هغه پېژنو. مقعرې کروي هندارې مخکې موږ او تاسو په دې ځای کې وپېژندلې چې کومو هندارو ته ویل کېږي. راځو د مقعرو کروي هندارو هغه ځینې خصوصیات همدارنګه د هغې اړوند ځینې موضوعاتو باندې بحث کوو. که چیرې موږ او تاسو مقعرو کروي هندارو ته راسو، تاسو فرض کړئ چې دا یو مقعره کروي هنداره ده. صحیح دي؟ مقعره کروي هنداره درلودونکې د څو شیانو ده. دا درلودونکې د څو خاصیتونو ده چې هغه موږ او تاسو راځو دلته یې څنګه کوو؟ زده کوو یې په دې شکل کې. تاسو دې شکل ته پام وکړئ. په دې شکل کې موږ او تاسو ګورو چې دلته یوه مستقیمه کرښه شته، پر دې مستقیمې کرښې باندې ځینې نقطې شته، همدارنګه دلته ځینې هغه پوینټونه دي چې ما دې ته رسم کړي دي. دا هر یو راځو جلا جلا یې پېژنو. تاسو وګورئ چې یو مقعره کروي هنداره درلودونکې د کومو برخو ده؟ لومړی دا چې یو مقعره کروي هنداره درلودونکې د یوه اصلي محور ده. درلودونکې د یو څه شي ده؟ د یو اصلي محور ده چې اصلي محور خپله څه شي دی؟ دا خط وګورئ تاسو، دا خط ته خپله څه ویل کېږي؟ اصلي محور د مقعرو کروي هندارو ورته ویل کېږي. اوس نو اصلي محور خپله څه شي ته ویل کېږي؟ اصلي محور عبارت د هغه مستقیم خط څخه دی چې د هندارې د انحنا مرکز د هندارې د راس سره وصل کوي. صحیح دی؟ چې کرښه ته رسوي دا مستقیم کرښه چې ده دې ته خپله اصلي محور ویل کېږي. نو اصلي محور عبارت د هغه مستقیم خط څخه دی چې د هندارې د انحنا مرکز د هندارې د راس سره څه کوي؟ وصل کوي. تاسو د اوس دپاره فقط دومره زده کوئ. اوس نو چې د انحنا مرکز څه دی او د هندارې راس څه دی دا ټوله درته ښایم. صحیح دی؟ اوس راځو موږ فقط دومره زده کوو چې اصلي محور یو مقعره کروي هنداره درلودونکې د یوه دانه اصلي محور ده. او اصلي محور خپله څه ته ویل کېږي؟ اصلي محور عبارت د هغه مستقیم خط څخه دی چې د هندارې د انحنا مرکز د هندارې د راس سره څه کوي؟ وصل کوي. یا داسې ویلی سو چې عبارت د هغه مستقیم خط څخه دی چې د هندارې د انحنا مرکز او راس څخه تېرېږي. یعنې دغه کرښه چې تاسو وینئ دې ته په خپله څه ویل کېږي؟ دې ته په خپله ویل کېږي اصلي محور. دې ته ویل کېږي چې اصلي محور. صحیح شو؟ دا مو اصلي محور شو. د هغه څخه وروسته
موږ او تاسو ګورو په دې ځای کې دلته یوه نقطه ما درته نښاني کړې ده او دې ته مې بیا سی لیکلی دی یا هم سینټر مې ورته لیکلی دی. دې نقطې ته چې ویل کېږي دې نقطې ته دغه هندارې د انحنا مرکز ورته ویل کېږي. دې نقطې ته چې ویل کېږي د هندارې د انحنا مرکز ورته ویل کېږي. اوس نو د انحنا مرکز په خپله څه شی دی؟ د انحنا مرکز په خپله څه شی دی؟ د انحنا مرکز موږ او تاسو داسې وایو چې د هغه کورې د مرکز څخه عبارت دی چې د دغه کوروي هندارې د هغه یوه څنډه وي. معنا څنګه؟ که چیرې موږ او تاسو راسو دغه ما تاسو ته مخکې هم وویله چې کوروي هندارې چې دي هغه د کورې یوه برخه ده. صحیح دی؟ اوس که چیرې موږ او تاسو راسو دغه کوم هنداره چې ده دې ته دغسې پسې امتداد د دې دواړو خواو ته ورکړو او دې څخه یوه مکمله کوره جوړه کړو. صحیح دی؟ د دې څخه چې یوه مکمله کوره جوړه کړو نو دا واضح خبره ده چې دې درلودونکي د یو مرکز دی. صحیح دی؟ اوس نو هغه مرکز چې هغه د دغه کورې مرکز موږ او تاسو ورته وایو هغه مرکز ته د هندارې د انحنا مرکز ورته ویل کېږي. معنا دا چې دغه هنداره چې د هرې کورې برخه ده یا د هرې کورې هغه یوه څنډه ده د هغې کورې مرکز ته په خپله د دغه هندارې د انحنا مرکز ویل کېږي چې دا عموما په سی توري سره ښودل کېږي. همدارنګه یعنې دې ځای ته موږ او تاسو که چیرې مثلا فرض کړئ د مثال په توګه سره مثلا فرض کړئ دا یوه کوره ده دا د دې کورې هغه مرکز شو. صحیح دی؟ کله چې زه دا څنډه د دې څخه داسې جلا کړم دا برخه دې څخه څه کړم جلا یې کړم. اوس چې مې دا برخه کله د دې څخه جلا کړله نو خو دا مثلا دا چې شوله مثلا باندنۍ برخه یې جیوه سوې ده او داخلي برخه یې منعکس کوونکې ده. نو دا خو واضح خبره ده چې دا چې شوله دا یوه مقعره کوروي هنداره سوه. وخت چې دا یوه مقعره کوروي هنداره سوله نو دغه مقعره کوروي هندارې د انحنا مرکز موږ او تاسو چې شته وایو هغه مرکز ته وایو چې هغه په خپله د کورې د مرکز څخه عبارت دی. معنا په خپله د کورې راست تر منځ دلته موږ او تاسو پر دې منځ باندې یوه نقطه لرو چې دا د اف په توري سره ښوي او دې ته په خپله د هندارې چې ورته ویل کېږي د هندارې محراق ورته ویل کېږي. دې ته چې ویل کېږي دې ته د هندارې محراق ویل کېږي. محراق کومې نقطې ته ویل کېږي؟ محراق په خپله موږ او تاسو داسې وایو چې د انحنا د مرکز او همدارنګه د هندارې د راست تر منځ دلته چې په دغه نقطه کې هغه د منځ نقطې ته په خپله محراق ویل کېږي. اوس محراق که چیرې موږ او تاسو د هندارې دغه مقعره کوروي هنداره کې تعریفوو نو په مقعره کوروي هندارو کې موږ او تاسو د محراق تعریف داسې کولی شو چې محراق عبارت د هغه نقطې څخه دی چې د انعکاس څخه وروسته وړانګې پکښې راټولیږي په مقعرو کوروي هندارو. ګورئ دا په مقعرو کوروي هندارو کې دا د محراق تعریف سو. صحیح دی؟ چې موږ داسې وایو چې محراق عبارت د هغه نقطې څخه دی چې د انعکاس څخه وروسته وړانګې په دغه نقطه کې سره راټولیږي. معنا کله چې مثلا نوري وړانګې راسي مثلا پر د هنداره ولګېږي خو دوی بیا منعکسې کېږي. کله چې دوی منعکسې سوه د انعکاس څخه وروسته ټوله وړانګې په کومه نقطه کې راټولیږي؟ په محراق کې راټولیږي. دغې نقطې ته په خپله چې ویل کېږي محراق. البته دلته یو شرط شته کله چې وړانګې د اصلي محور سره موازي راسي پر دغه هنداره ولګېږي نو د انعکاس څخه وروسته دغه وړانګې ټوله په محراق کې سره کم کېږي سره راټولیږي. یا داسې ویلی سو چې د انحنا د مرکز نیمایي ته په خپله چې ویل کېږي محراق ویل کېږي. د انحنا د مرکز نیمایي ته په خپله چې ویل کېږي دې ته په خپله محراق ویل کېږي. د محراق او همدارنګه د انحنا د شعاع دلته یو د انحنا مرکز دی بل د انحنا شعاع ده. ګورئ د انحنا مرکز خو موږ او تاسو وپېژندئ چې د انحنا مرکز عبارت د هغه مرکز څخه دی یا د هغه کورې د مرکز څخه دی د کومې کورې چې دغه هنداره یوه څنډه ده. صحیح دی؟ دا د انحنا مرکز. اوس دلته د انحنا شعاع هم موجوده ده. د انحنا شعاع بیا څه ته ویل کېږي؟ د انحنا شعاع په خپله د هندارې دغه څنډه یا د هندارې مثلا د کورې دغه محیط چې موږ او تاسو ورته وایو اوس خو نو دا د هندارې څنډه ده د انحنا د مرکز څخه بیا د هندارې تر راس پورې دغه فاصلې ته د انحنا شعاع ویل کېږي او د آر په توري سره څه رقم کېږي؟ ښودل کېږي. اوس د انحنا د شعاع او د محراق ترمنځ یوه رابطه شته چې دغه رابطه به تاسو په یاد لرئ. هغه رابطه څه ډول ده؟ که چېرې تاسو څوک وایي چې د محراق او د انحنا د شعاع ترمنځ رابطه په څه ډول ده؟ تاسو ورته وایاست چې د انحنا د شعاع او د محراق ترمنځ رابطه چې ده هغه داسې ده چې آر په خپله مساوي کېږي په 2f سره. آر مساوي کېږي په 2f سره. معنا دا چې دغه شعاع چې ده دا د f 2 برابره ده.
دا د اف څو برابره ده 2 برابر معنا کله چې 2 اف سره یو ځای شي دغه یوه ار موږ ته څه پکې په لاس راکړي یا دا رابطه په داسې شکل هم لیکلی سو چې اف یا محراق چې دی دا پخپله مساوي کېږي په چی سره ار تقسیم پر 2 سره چې د رابطې سره بیرته دا رابطه هم سره کم کولی شو په لاس یې راته راوړلی شو همدارنګه راځو پسې یعنې دغه ار چې ما ورته لیکلی دی دته پخپله څه ویل کېږي دته د انحنا شعاع ورته ویل کېږي دته څه ویل کېږي د انحنا شعاع دته سره کم کېږي ورته ویل کېږي همدارنګه پسې پسې راځو د هندارې راس ته د هندارې راس کومې نقطې ته ویل کېږي ګوري هغه نقطه چې د اصلي محور په واسطه د هندارې د انحنا مرکز سره وصل کېږي هغه نقطه دغې نقطې ته دغه نقطه که چېرې موږ تاسو ګوري دغه ټوله دغه هره نقطه په دغه برخه کې دته څه ویل کېږي دته د هندارې راس ویل کېږي صحیح دی اوس په دا ځای کې دا ما چې اس ورته لیکلی دي په دې ځای کې دغه نقطه موږ او تاسو وینو چې د اصلي محور په واسطه سره دا د انحنا د مرکز سره وصل کېږي نو دغې نقطې ته پخپله د هندارې څه ورته ویل کېږي راس ورته ویل کېږي دې خپله څه ویل کېږي د هندارې راس ورته ویل کېږي یا هم ښه دته خپل څه ویل کېږي د هندارې راس راځو دې ته لیکو چې د هندارې راس د هندارې راس کومه نقطه سوله د هندارې راس عبارت د هغه نقطې څخه ده چې د اصلي محور په واسطه د انحنا د مرکز سره کم کېږي ورسره وصل کېږي او دا عموما د اس په توري سره کم کېږي راته ښودل کېږي دا و هغه په مقعرو کروي هندارو کې هغه ځینې اساسي شیان اوس دغه هر څه باید ستاسو په یاد وي که چیرې زه مثلا د وړانګو په ترسیم کې تاسو ته داسې ووایم چې وړانګه د اصلي محور سره موازي راځي پر هندارې لګېږي تاسو ته باید دا معلومه وي چې اصلي محور چیرې و څه شي دی صحیح دی همدا او پر اصلي محور باندې څه شي قرار لري صحیح دی که زه چیرې درته وایم چې وړانګه راځي مثلا پر هندارې باندې لګېږي او د محراق څخه تېرېږي تاسو ته باید معلوم وي چې محراق کومې نقطې ته ویل کېږي هغه تعریف هر څه باید تاسو ته معلوم وي که زه درته وایم چې وړانګه راځي د هندارې پر راس باندې لګېږي تاسو ته باید د هندارې راس معلوم وي چې د هندارې راس کوم ځای ته ویل کېږي همدارنګه که چیرې وایو چې مثلا وړانګه د هندارې د مرکز د انحنا د مرکز څخه تېرېږي تاسو ته باید معلومه وي چې د انحنا مرکز څه شي یعنې دغه کوم نقاط چې ما درته وښول دغه ټوله باید تاسو ته سره کم وي معلوم دي یعنې مقعرو کروي هندارې عبارت د هغه هندارو څخه دي چې داخلي برخه یې منعکس کوونکې ده او خارجي برخه یې جیوه صحیح دی د یادونې په توګه تاسو یو شی درسره اخلي هغه څه شي مقعرو کروي هندارې چې دي دا تاسو ته د یادونې په شکل سره دلته درته لیکمه دا باید ستاسو همیشه په یاد وي هغه دا چې مقعرې کروي هندارې چې دي دوی عموما یو اصلي محور لري چې څه لري یو اصلي محور لري صحیح دی او یو اصلي محور ما تاسو ته وښوئ چې کوم یو دی صحیح دی خو لای تناهي فرعي محورونه لري لای تناهي چې څه لري لای تناهي فرعي محورونه لري اوس نو لای تناهي فرعي محورونه څه معنا لای تناهي چې څه لري فرعي محورونه لري اوس موږ او تاسو دغه محور موږ او تاسو څه شته ویلي موږ تاسو ویله چې دا عبارت د هغه مستقیم خط څخه دی چې د انحنا مرکز د هندارې د راس سره څه پکوي نښلوي یا عبارت د هغه مستقیم کرښې څخه دی یا خط څخه دی چې عموما د هندارې د انحنا د مرکز او د راس څخه دی که چیرې تاسو دغه لیک ته پام وکړئ په د زرغون رنګ چې ما تاسو دلته رسم کړی د مستقیم خط ته دغه مستقیم خط هم د انحنا د مرکز څخه تیریږي او د هندارې د راس څخه تیریږي معنا که چیرې دا دوه دا هم سره کم کېږي د انحنا د مرکز او همدارنګه د هندارې د راس سره یا په بل عبارت د هندارې راس د انحنا د مرکز سره نښلوي نو په دغه ځای کې دې ته هم چې ویل کېږي محور ویل کېږي څه ډول محور فرعي محور ورته ویل کېږي یعنې یوه هنداره درلودونکې یو مقعره کروي هنداره درلودونکې د یو اصلي محور ده خو د لای تناهي فرعي محورونه ده دا چې درلودونکې د لای تناهي فرعي محورونه ده نو د دې ته څنګه داسې ویلی شو چې درلودونکې د لای تناهي محراقونه هم ده درلودونکې چې ده د لای تناهي محراقونه هم ده ولې ځکه چې په دغه نقطه کې موږ تاسو مخکې وویله چې دغه اف یا هم محراق چې دی دلته په خپله چې موجود دی د دې څخه موږ تاسو داسې ویل چې دوی د خپله د ار سره یو رابطه لري چې خپله مساوي کېږي په 2 اف سره اوس دلته تاسو وګورئ د انحنا د مرکز څخه بیا د هندارې تر راس پورې دغې فاصلې ته موږ تاسو د انحنا شعاع وویله که نه ومویله وه نو دلته په دغه نقطه کې د انحنا د مرکز څخه بیا د هندارې تر راس پورې دغې فاصلې ته خو نو په خپله بیا چې ویل کېږي دې ته هم بیا ار ویل کېږي دې ته هم د انحنا شعاع ویل کېږي او د انحنا شعاع د محراق سره داسې رابطه درلودله چې دا خپله مساوي کېږي د محراق 2 برابره
صحیح دي. نو په دې ځای کې موږ تاسو وایي چې دلته یو محراق هم سره کم کېږي رامنځته کېږي. معنا که دغه فاصله موږ تاسو په دوه مساوي برخو وویشو نو هغه د دې د منځ نقطې ته محراق ویل کېږي، خو اصلي محراق نه دی. دا په خپله چې دی دلته ما تاسو چې شو لیکله اف زبر مې ورته لیکل دي، معنا دا په خپله یو فرعي چې دی محراق دی. نو یو مقرره کروي هنداره درلودونکې د یو اصلي محور ده، خو د لایې تناهي فرعي محورونو او د لایې تناهي چې ده محراقونو درلودونکې ده. دا و د مقرره کروي هندارو هغه اساسات چې دا تاسو باید زده یې. د دغه په واسطه موږ تاسو کولی شو چې مخته ولاړ شو او په مقرره کروي هندارو کې هغه وړانګې وپېژنو، همدارنګه په مقرره کروي هندارو کې د تصویر هغه ترسیم ووینو. دا ټول موږ تاسو باید دې په واسطه سره کولی شو چې څه وکړو ووینو، همدارنګه زده یې کړو. راځو موږ تاسو دوهمې موضوع ته چې په مقرره کروي هندارو کې د وړانګو ترسیم دی. څنګه کولی شو چې موږ تاسو په مقرره کروي هنداره کې دغه وړانګې موږ تاسو وپېژنو؟ ګورئ دلته یو شي ته ستاسو باید خامخا فکر یې او هغه څه دی. دلته یوه خبره ده، په مقرره کروي هندارو کې د دوو وړانګو په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې تصویر لاسته راوړو. معنا که چیرې دوې وړانګې په خپل منځ کې تقاطع سره وکړي، هغه د تقاطع په نقطه کې موږ تاسو ته تصویر لاسته راځي. صحیح دی. د هغه لپاره د تصویر لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو مقرره کروي هندارو کې ځینې وړانګې پېژنو. د هغو وړانګو هغه قانون باید موږ ته معلوم وي، ولې که چیرې موږ ته یو حالت راکول سي نو دغه وړانګې که چیرې زموږ زده یې دغه وړانګو دغه حالتو ته او د دې هغه د منعکس کېدلو شرطونو ته په کتو سره موږ تاسو کولی شو چې تصویر لاسته راوړو. صحیح دی. راځو موږ تاسو په مقرره کروي هندارو کې څه شي پېژنو؟ څو وړانګې پېژنو، د هغوی ترسیم پېژنو او د هغوی د ترسیم طریقه پېژنو او د هغوی هغه لګېدنه او بیرته منعکس کېدنې کوم قوانین چې دي هغه پېژنو. لومړی راځو په مقرره کروي هنداره کې د وړانګو ترسیم ته. اول که چیرې دغه اولې وړانګې ته تاسو فکر وکړئ، اوله وړانګه چې دغه تور رنګ سره تاسو ته ښودل شوې ده، دلته لومړی د دې وړانګې ته راځو. اوله خبره تاسو اصلي محور پېژنئ، تاسو محراق پېژنئ، تاسو د انحنا مرکز پېژنئ، همدارنګه د انحنا شعاع پېژنئ. هغه ته په کتو سره راځو زه دغه لومړۍ وړانګه درته وایم. لومړی داسې وایم کله چې یوه وړانګه د اصلي محور سره موازي پر یو مقعرې کروي هندارې باندې ولګېږي نو دغه وړانګه د انعکاس څخه وروسته د هندارې د محراق څخه تېرېږي. معنا همیشه که چیرې یو وړانګه راغله او دا د مقعرې کروي هندارې باندې د اصلي محور سره موازي ولګېدله نو دغه وړانګه د انعکاس څخه وروسته د چی څخه تېرېږي؟ د محراق څخه تېرېږي. صحیح شو؟ دا لومړنۍ وړانګه شوه. دا باید ستاسو زده یي همیشه چې د جسم څخه وړانګه پر هندارې باندې د اصلي محور سره موازي لګېږي منعکسه وړانګه یې د محراق څخه تېرېږي. لومړنۍ خبره. دویمه خبره، کله چې یوه وړانګه دویمې وړانګې ته فکر وکړئ، دغه شین رنګ چې لري، کله چې یو نور پر مقعرې کروي هندارې باندې وارد شي، معنا کله چې وارده وړانګه د هندارې پر راس باندې ولګېږي، وارده وړانګه د هندارې پر راس باندې، د هندارې راس خو نه تاسو پېژنئ اوس، کله چې وارده وړانګه د هندارې پر راس باندې ولګېږي نو د انعکاس د قانون مطابق منعکسه وړانګه په همغه زاویه سره بیرته سره کم کېږي، منعکسه کېږي. معنا د انعکاس څخه وروسته وړانګه په همغه زاویه باندې سره کم کېږي، منعکسه کېږي. وړانګه راغله، کله چې وړانګه پر مقعرې کروي هندارې پر راس باندې ولګېږي نو د انعکاس څخه وروسته د انعکاس د قوانینو پر اساس باندې په همغه زاویه باندې بیرته سره کم کېږي، منعکسه کېږي. مثلا وړانګه راغله پر دې باندې ولګېدله، څومره زاویه چې دلته د اصلي محور سره جوړول په همغه زاویه سره به دلته دا بیرته سره کم سي، منعکسه وسي. صحیح دي. درېیمې وړانګې ته راځو پسې. دغه زرغون رنګ لرونکي وړانګې ته تاسو فکر وکړئ، کله چې یوه وړانګه د هندارې د محراق څخه تېره سي، کله چې یوه وړانګه د مقعرې کروي هندارې د محراق څخه تېره سي، منعکسه وړانګه یې د اصلي محور سره موازي سره کم کېږي، منعکسه کېږي. صحیح دي. کله چې یوه وړانګه د هندارې د محراق څخه تېره سي، دغې نقطې ته تاسو وګورئ، دغه وړانګه د هندارې د محراق څخه تېره سوه. وختې چې وړانګه د هندارې د محراق څخه تېره سوه، منعکسه وړانګه یې د اصلي محور سره موازي ده. منعکسه وړانګه یې د اصلي محور سره کم ده، موازي ده. دا هغه درېیمه وړانګه شوه. راځو پسې څلورمې وړانګې ته تاسو وګورئ، دا سور رنګ چې لري دې وړانګې ته تاسو وګورئ.
کله چې په مقعره کروي هنداره کې وړانګه د انحنا د مرکز څخه تېره شي. دا ځای خو نو تاسو پېژندلی وو چې د انحنا مرکز او د سی په توري سره ښودل کېدی. کله چې وړانګه په مقعره کروي هنداره کې د انحنا د مرکز څخه تېره شي، منعکسه وړانګه یې بېرته پر همغه مسیر باندې سره کم کېږي، منعکسه کېږي. او د انعکاس څخه وروسته وړانګه بېرته پر همغه مسیر باندې سره کم کېږي، راګرځي. معنا مثلا وړانګه د دې څخه سره کم شوله، تېره شوله د انحنا د مرکز څخه صحیح دي، راله دلته پر هندارې باندې ولګېده. په هندارې د لګېدلو څخه وروسته نه دا دې خواته منعکسه کېږي نه دې خواته، بلکې بېرته پر خپل مسیر باندې دا سره کم کېږي، منعکسه کېږي. دا و په مقعره کروي هنداره کې د وړانګو ترسیم. لومړی کله چې وړانګه د اصلي محور سره موازي پر مقعره کروي هندارې ولګېږي، منعکسه وړانګه د محراق څخه تېرېږي. دویم کله چې وارده وړانګه د مقعره کروي هندارې پر راس باندې ولګېږي، بېرته په هماغه زاویه باندې سره کم کېږي، منعکسه کېږي. دریم خبره کله چې وارده نور د هندارې د محراق څخه تېر شي، نو منعکسه وړانګه یې څه شي کېږي؟ منعکسه وړانګه یې د اصلي محور سره موازي ده. همدارنګه کله چې یو وړانګه د هندارې د انحنا مرکز څخه تېره شي، منعکسه وړانګه یې بېرته څه شي ده؟ پر هماغه مسیر باندې ده. اوس په دغو وړانګو کې، په دې وړانګو کې کله چې موږ تاسو تصویر جوړوو د هندارو، په دغه وړانګو کې فقط د دوو وړانګو د تقاطع د نقطې څخه موږ تاسو کولی شو چې تصویر څه وکړو؟ لاسته راوړو. معنا د یو جسم تصویر که چېرې موږ تاسو غواړو فزیک کې چې جوړ کړو، نو دغه تصویر موږ تاسو د دوو وړانګو د تقاطع د نقطې څخه سره کم کولی شو؟ په لاسته راوړلی شو. صحیح دی؟ دا و د وړانګو ترسیم. له هغه څخه وروسته راځو په مقعره کروي هنداره کې تصویر حالتونه وایو. په مقعره کروي هنداره کې تقریبا تصویر 6 حالتونه لري چې هغه 6 حالتونه موږ تاسو هر یو جلا جلا مطالعه کوو. صحیح دی؟ د تصویر د حالتونو څخه لومړی راځو لومړنی حالت یې مطالعه کوو. لومړی څه کوو؟ راځو لومړنی حالت په دې کې څنګه کوو؟ مطالعه کوو. لومړی حالت داسې دی که چیرې تاسو فرض کړئ چې مثلا دا د هندارې څه شی دی؟ دا د هندارې اصلي محور شو، دا په خپله څه شی شوله؟ دا یوه هنداره شوله، مقعره کروي هنداره شوه چې د دې هغه بهرنۍ برخه جیوه سوې ده او داخلي برخه یې سره کم ده. منعکس کوونکی ده، درلودونکی ده اف د محراق او همدارنګه د سی د انحنا مرکز دی. صحیح دی؟ لومړی راځو داسې وایو که چیرې جسم پلای تناهي کې پروت وي، جسم چیرې پروت وي؟ پلای تناهي کې پروت وي. د جسم څخه وړانګې راځي موازي پر چا باندې لګېږي؟ موازي راځي دغه وړانګې پر هنداره باندې لګېږي. کله چې موږ تاسو داسې وویله، کله چې د جسم څخه وړانګه موازي د اصلي محور سره موازي پر هنداره باندې ولګېږي، منعکسه وړانګه یې د چی څخه تېرېږي؟ منعکسه وړانګه یې د چی څخه تېره شوله؟ د محراق څخه تېره شوه. صحیح دی؟ منعکسه وړانګه یې د چی څخه تېره شوله؟ د محراق څخه تېره شوه. همدارنګه که چیرې مثلا راسو یو بله موازي جسم پلای تناهي کې پروت دی. صحیح دی؟ یو بله وړانګه د اصلي محور سره موازي راځي، په دې ځای کې سره کم کېږي، پر هنداره باندې لګېږي. وخت چې دا پر هنداره باندې ولګېدله، د دې هم هغه منعکسه وړانګه د چی څخه تېرېږي؟ منعکسه وړانګه یې د محراق څخه تېرېږي. وخت چې د دې منعکسه وړانګه د محراق څخه تېره شوه، دلته دغه دواړو وړانګو په محراق کې چې شو وکړله، په محراق کې یو د بل سره تقاطع وکړه، یو د بل سره دلته قطع کړه. وخت چې دلته د یو د بل سره قطع کړه، نو تصویر هم په همدې ځای کې سره کم کېږي، تصویر هم په همدې ځای کې تشکیلیږي. تصویر هم په دې ځای کې سره کم کېږي، تشکیلیږي. دغه تصویر څو خصوصیات لري. د هغو خصوصیات د جملې څخه اول راځو موږ تاسو ته د هغه ځانګړتیاوو ته. اول دا چې دغه تصویر چې کله دلته په محراق کې تشکیلیږي، دا د اصل جسم څخه د چی څخه؟ د اصل جسم څخه دا سره کم دی، د اصل جسم څخه دا کوچنی دی. تاسو وګورئ تصویر هغه پلای تناهي کې چې تصویر پروت دی، خو تاسو نه وینو. دلته چې په محراق کې کوم جسم موږ ته کوم تصویر جوړیږي، هغه به د اصل جسم څخه سره کم وي، کوچنی وي. دا یو اول خاصیت شو. دویم دا چې دا خو دلته په دواړو نقطو هغه وړانګې چې وې، هغه د اف په محراق کې دلته قطع کړله، نو دغې یعنې په یوه نقطه کې دواړو سره قطع کړله او دغه نقطه په خپله په محراق کې ده. نو معنا دا چې دغه تصویر چې دی دا په خپله نقطه‌یي دی. تصویر څه شی دی؟ تصویر نقطه‌یي دی. صحیح دی؟ دریم خاصیت یې دا دی چې تصویر حقیقي دی. تصویر سره کم دی، حقیقي معنا سره کم چې جسم دی، هماغسې څه شی دی؟ تصویر. دا و د څه شی؟ دا و د مقعره کروي هنداره کې د تصویر هغه ترسیم لومړنی حالت چې درلودونکی مخکې مې درته د څو حالتونو دي. دا چې موږ تاسو په مقعره کروي هنداره کې د وړانګو ترسیم وویلې، کروي هندارې مو ویلې، همدارنګه مقعره کروي هندارې مو وپېژندلې.
نو د دې ټول موضوعاتو په خلاصېدو سره زموږ او ستاسو د ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښه